سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د کچلاغ سیمې په یو جومات کې په چاودنه کې 4 کسان ووژل شول او نږدې 60 نور ټپیان دي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دغه پیښه تېره ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال د یاد جومات په منبر کې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د راپور له مخې په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د مشر یو ورور چې حافظ احمد الله نومیده او د یاد جومات ملا امام هم شامل دی، خو طالبانو لا تر اوسه په رسمي توګه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغان سولې په اړه د امریکا ولسمشر له خپلو لوړپوړو چارواکو سره کتنه رغونکې وبلله. ډونالډ ټرمپ له خپل مرستیال بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي لوی درسیز او د CIA له مسؤلینو سره په کتنه کې زیاته کړه چې په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای لپاره به خبرې دوام وکړي. له دې سره سم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي واشنګټن له کابل سره یو ځای کار کوي څو یو هراړخیزه سوله په افغانستان کې ټینګه شي. له دې سره سم یو امریکایي سناتور ویلي د امریکا او طالبان ترمنځ هر ډول هوکړه باید په هراړخیزه توګه د کانګرس او امریکایانو لوري وڅېړل شي. جمهوریت پال سناتور لینسي ګراهام له ولسمشر ټرمپ غوښتي چې له طالبانو سره د هوکړې په لاسلیک کې د احتیاط لاره غوره کړي او داسې پرېکړه ونه کړي چې د سخت دریځو د پیاوړتیا لامل شي. نوموړي همدغه زیاته کړې که چیرې له طالبانو سره په هوکړه کې په افغانستان کې د سخت دریځۍ د ګواښ پر وړاندې د مبارزې مسؤلیت له امریکایانو طالبانو ته وسپارل شي، دا به لویه تېروتنه وي او د سولې لامل به هم نه شي. 12 طالبان د غزني په قره باغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. ملي دفاع وزارت زیاتوي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ په سیاګک سیمه کې ترسره شوي 6 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. ویل کېږي په دې لړ کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. او ولسمشر غني تېر مازدیګر په کابل کې د شاهد شمشیر علیه رحمه جامع جومات د بیارغونې کار پرانیست. ښاغلي غني د جومات د بیارغونې کار له پرانیستې وروسته د هغې بېلابېلې برخې وکتلې او هلته یې د مازدیګر لمونځ هم ادا کړ. ویل کېږي د دغه جومات پر بیارغونې 23 میلیونه او 641 افغانۍ لګښت راځي او کار باید د راتلونکي کال د اتلې پر 15مه پوره او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.